په سنټر کې الاین کولو دپاره به اول موږ دا انسپیکټ کو او دا به د رایټ سایډ ته راولو ځکه چې په دې کې به زموږ ویډ هم پکارېږي. نو موږ که باډي وګورو باډي هایټ چې دی هغه دومره دی. د دې دپاره اول د باډي هایټ سیوا کول غواړي. دا به انسپیکټ کېږي او دا باډي لکه دې له موږ ورکړو چې فل هایټ دلته سرچ کو هایټ موږ دلته سرچ کو چې څه راځي. هایټ که موږ سرچ کو که نه دلته کې ډاکومنټیشن کې موږ ته دا یو دغه میلاو شو چې څه شیز موږ الاین کوو سنټر ته. نو د هغې طریقه به صحیح. نو د هغې لپاره زموږ دا کلاسز پکار دی پوزیشن ابسلیوټ باټم 50 اینډ 50 ټیک. نو زما چې څومره خیال دی دا یو زموږ دپاره پکار دی که دا ټول مونږ کاپی کو دا پورا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دا یو به راواخلم ته دا کلاس او پوزیشن ریلیټیو به د دې پیرنټ کلاس شي او هغې ته به اپلای کړو. زموږ کم کانټینر مونږ چې هغه کول غواړو سنټر ته کول غواړو هغه دا دی که دا کلاس مونږ دې ته اپلای کړو صرف به دا کلاسز راوالو نور څه نه دي پکار ټیک. او ګورو چې دا څه وایي او دې ته به دا کلاس اپلای کړو پوزیشن ریلیټیو. نو که دې داسې کار وکړو نو د دې سره به دا وشي چې کم دغه چې دی هغه به سنټر ته شي. نو دا بره لاړو پوره سنټر ته نه شو موږ به د دې دا دغه وګورو position absolute translate middle اوس په دا پراپرټي چې په دې یو کومه پراپرټي اپلای ده که دا ایمیج نه او آیټم یې که نه نو موږ ته به پته ولګي دا یو دی. نو دا کلاس که موږ کاپي کړو او دلته یې ولګو چې دا کلاس سم دی او که نه. لکه پراپرټي ده خو دلته کې کار ونه کړو او دا به د دې د لاسې دی دا هایټ چې دی 100% نه دی. نو دې دپاره که موږ دا انسپیکټ کړو دا خپل او دا باډي څه ده دې باډي لکه موږ ورکړو هایټ 100 VH نو هایټ د دې فل شو. صحیح. نو دلته کې موږ له دوه کارونه کول غواړي دې دپاره چې دا کار وکړي. یو د دې د باډي چې دی دې ته به سټایل اپلای کړم او هایټ به شي 100 VH ټیک. او بل پراپرټي چې ده دلته کې چې موږ دې دغه ته ایډ کړه پوزیشن ریلیټیو دې نه به دا پراپرټیز لري کم. نو دې د لرکولو سره دا چې دی دا آیټم سنټر ته شو. اوس نیکسټ کار به دا وکړو چې د هر یو آیټم چې کوم دی دې له به موږ یو پیج جوړ کړو چې مطلب موږ په گیم باندې کلیک کوو گیمز باندې دې د گیمز پیج ته ځي په پلیر کلیک کوو د پلیر څخه پیج ته ځي په ایوارډ باندې کلیک کوو د ایوارډز پیج ته موږ بوځي. نو دا پسې په نیکسټ ویډیو کې کوو.